بس دا د ګل وطن ځنګل دی. دغه ځنګل چې تاسې وینئ ډېرې غټې غټې ونې پکې ولاړې دي. حتی کله کله ونه وینئ چې څومره غټه ده. څو ځل دې ځنګل ته اور هم اچول شوی دی چې داسې ویل کېږي چې پاکستان لخوا ورته اچول شوی دی. په دغه ځنګل کې داسې اور لګېدنه هم رامنځته شوې ده چې 10 ورځې دوامداره بل شوی دی. په دې ځنګل کې داسې ونې دي چې لسګونه څه چې سلګونه سلیپر ترې جوړېږي، 7 فوټه 8 فوټه. دلته پرون په سیمه کې سپین ږیري کیسه وکړه چې په ځنګله کې یو ونه چا راکړه تقریبا 42 کاله مخکې د ده په قول چې دا چپه شوې وه او پرته وه. که څه هم دلته د ونو په چپه کېدو د لرګو په تراشلو سخت بندیز دی. دلته د سیمې د خلکو لخوا شوراګانې شته. دغه شوراګانو لخوا بندیز لګېدلی ده چې هېڅوک په دغه ونې او دا درختې نه وهي نه به یې وړي. احیانا که د یو چا سخت ضرورت وي هغه بیا رسمي اجازه اخلي د سیمې د خلکو څخه او بیا یو معینه ونه ورکوي. نو د سیمې سپین ږیري کیسه کوله چې 42 کاله مخکې یوه ونه چپه شوې وه، هغه یو چا ورکړه مدرسې دپاره. 250 سلیپر ترې جوړ شول. 14 ورځې کار پکې وکړو چې د هغه څخه یې اشدارې، کلکینان او دروازې جوړې کړې د مدرسې دپاره. دلته دومره غټې غټې ونې هم شته چې چپه کېدلې حتی اونۍ وخت نیسي او د هغه څخه بیا د مکمل د یوې آبادۍ یا د یوې ودانۍ لرګي جوړېږي او هغه سامان آلات ترې برابرېږي. نو دا ډېر ښکلی طبیعي ځنګل دی، ډېر لوړ هم دی. دلته لږ خلک شته چې بانډې لري، په ځایي اصطلاح باندې کورونه لري چې دلته فقط دغه په اوړي کې یا په دوبي کې دوی د مالونو په خاطر شپې سبا کوي او بیا په ژمي کې دلته سخته واوره ورېږي. دوی بیا ځي کلیو ته ځي او هغه کلیو ته مراجعه کوي چې د دوی کورونه دي پکې. دا وینئ چې یوه ونه ده چپه شوې ده، دا یې هغه بیخ ده یا سټه ده چې څومره غټه ده. پوه خبر سر ته وینئ چې ونه پرته ده، ډېره غټه ده، چپه شوې ده. دلته هم یوه ونه پرته ده چې څو ځایه قط شوې ده. دغه وینئ چې څو قط شوې ده او هغه بل خوا ته تېره شوې ده. بس دا طبیعي ځنګل دی. د خدای تعالی ځنګل دی، بوټي دي چې دلته ونې ولاړې دي. دلته ډېرې جګړې هم شوي دي د بهرنیانو لخوا، د سیمې د خلکو لخوا، طالبانو لخوا، داعشیانو لخوا. حتی د سیمې خلک وایي چې دلته څو ځل بهرنیانو راښکته شوي دي تیارو کې او شاوخوا یې عملیات کړي دي په سیمو کې. دا سیمه یو وخت د جګړې مرکز و. اوس دا شاوخوا سیمه ځنګل حتی تر 40 کیلومتره پورې ټوله ساحه د طالبانو تر ولکې لاندې ده. که څه هم جګړه نشته، خلک راتلی شي سیاحت دپاره، سیل دپاره، خو سیمه د طالبانو په لاس کې ده او سړک ورته ډېر ستونزمن راختلی دی چې په ساعتو موټر مزل پکې کوي. یو بله ویډیو ما کړې ده چې په هغه کې مکمل د سړک حال ما اخیستی دی چې څومره په تکلیف باندې موټران نښېږي. څو ځل موټران د غره څخه ښکته لوېدلي دي. دا سړک خلکو په خپلو لاسونو د یو موسسې په مرسته باندې ایستلی دی. حتی تر دې ځنګل تر یو ساحې پورې سړک راغلی دی چې د مریض په خاطر، د خلکو په خاطر. نو طبیعي سیمه ده خو امکانات ډېر کم دي. د ژوند لومړني امکانات، لومړنۍ اسانتیاوې په دې هیله چې یو وخت دا سیمې ابادې شي او دلته راتګ اسانتیا ممکنه شي.